دی ورور وایي چې ما یو جنۍ غوښتلې ده د هغې سره مې نکاح هم کړې ده خو لا ورسره میلاو شوی نه یم یعنې کور ته نه ده راغلې نو د هغې د طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه الجواب قرباني د اسلام په شاعرو کې یو شاعره ده او علی القول الراجح سنت مؤکده ده د هغه چا دپاره چې څوک طاقت لري نو چې کله یو سړی قرباني وکړي د خپل طرف نه او د خپل اهل بیت ته طرف نه نو یو قرباني کافي ده دې چې په نیت کې پکې څوک هم دننه راولي هغه پکې راوي لکه اوس یو سړی د ښځه ورسره اوسېږي بچي ورسره اوسېږي مور پلار ورسره اوسېږي او خرچه دی کوي مشر دی او د یوه قرباني وکړي نو د یوه قرباني د ټول کور دپاره څه ده ده کافي ده او چې ښځې سره دې نکاح وکړه نو دا ستا ښځه شوه نو که چېرته دا ورور قرباني کوي او نیت پکې ده وکړي چې دغه ښځه پکې هم ده نو د هغې د طرف نه هم شوه مستقل قرباني ته ضرورت نشته او که چېرته د هغې پلار قرباني کوي وایي چې زما دا لور پکې هم ده نو هم صحیح ده والامر في ذلك واسع خبره پراخه ده که دی کوي او که پلار یې کوي د هر طرف نه قرباني کیدی شي ځکه چې جنۍ چې څو پورې لره خاوند کره تلي نه وي واده شوي نه نو پلار پرې خرچه کوي نو که پلار یې وایي چې زما د طرف نه پکې دام شوه زه قرباني کوم دا پکې هم شوه نو هم کیږي والله اعلم